که تاسې د الله د دین ملګري سواست نو الله جل جلاله به د دنیا هغه ژوند در نصیب کړي، د آخرت هغه زندگی به الله در نصیب کړي، د قبر هغه زندگی به الله در نصیب کړي چې در قیامته پورې به نوم روښانه یې او په زرینو الفاظو په زرینو کلماتو باندې به لیکل سوی لکه د سیدنا ابو هریره رضی الله عنه. دویمه خبره دا ده چې الله جل جلاله او ابو هریره رضی الله عنه ته ډیر مال هم ورکړي. کم مال؟ یو دا مال دی چې د یو لوی تاجر څخه په میراث باندې پاته سي په سلسله باندې. زه د دې معاشرې د املا یم، زه د امیانو سره ډیر تعلق لرم او د لوی تجارانو د لوی خلکو په ډیرو پټو اسرارو باندې خبر یم. خو اسې زموږ او ستاسې قومونه دي سړی د یوه نوم واخلي ټول په پوهېږي څه کوشي یادوي. دونه به درته ووایم چې زما دې د الله جل جلاله په ذات باندې قسم وي چې مالداره خلک په خپل کور کې او په خپل مابین کې څونه سره دشمنان دي، که زموږ او ستاسې هغه ظاهري دشمن چې موږ او تاسې لوی دشمن بولم که نو دشمني موږ ورسره کړي، لکه دا مالداره خلک، دا دولتمن خلک چې په خپل مابین کې څونه سره دشمنان دي. نو در ټولو بهترین مال هغه مال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اے خلقو دا علماء چې دي دا د انبیاء وارثان دي او دغه انبیاء په خپل میراث کې علم پرېښی دی، سره زر او سپین زر یې نه دي پرېښي. او چا چې دا د علم برخه واخیستل دې سړي در ټولو بهترینه حصه بهترینه برخه الله جل جلاله دې سړي ته ورکړل. نو ابو هریره رضی الله عنه د هغه مال مالک دی، د هغه میراث مالک دی چې هغه د حضرت آدم علیه السلام څخه نیولې، بیا راځه در نوح علیه السلام، در ابراهیم علیه السلام، در موسی علیه السلام، در عیسی علیه السلام، او دا د دې په مابین کې چې انبیا او رسولان دي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو انبیا او وارث او د دې د مال مالک پاته سو. الله جل جلاله دون عظیم مال ورکي، دون لوی ملک او دولت هم الله جل جلاله ورکي. بیا تاسو چورته وي چې دا مال چې دته الله جل جلاله ورکړي دا بیا د دغه دین په تعلق باندې ورکړي. نو دا شی الله جل جلاله د دین په وجه باندې سړي ته ورکوي. دریم شی زما ورونو ما تاسو ته یاد کړئ هغه عزت دی. عزت الله جل جلاله د دنیا چې څه کارونه کیږي، که سړی وزارت غواړي د عزت لپاره غواړي، که سړی یو په تجارت کې سړی مخ ته ځان رسیم د دې لپاره چې عزتمن سم په دنیا کې بینوم سي، او که سړی د کلي ملکي او خاني غواړي د عزت لپاره غواړي، او که په دنیا کې هر د دنیا سره تړلي علوم دي دا د دې لپاره خلک چې عزتمن سي. لیکن عجبه دا ده چې موږ د الله جل جلاله قرآن نه دی ویل، او موږ د الله جل جلاله دا قرآن په دې کې موږ غور نه دی کړی، فکر مو نه دی کړی. عزت د الله په دین کې دی. نن دا شیخ صاحب محترم رالی، هغه حضرت اجاپي صاحب شیخ صاحب د جامع المعارف ته دا د دغو شیخانو ته چې تاسې عزت ورکوي، تاسې ولې ورکوي؟ دا ستاسې تربرونه دي، دا ستاسې عزیزان دي، د الله د دین په وجه تاسې دا عزت ورکوي. دا چې تاسې ته محترم دي، تاسې ګلان ور باندې پاشئ، دا د الله د دین دی، د الله و دین ته ځان ورکي. الله جل جلاله دا عزت ورکي چې پردی قوم، پردی سړی، د پردی علاقې سړی د ته لاس په نامه باندې ولاړي او د ده سره ستړیا مسي، دا د ځان دپاره یو اعزاز بولي، دا د ځان دپاره یو فضیلت بولي، دا تبرک بولي چې د دې عالم سره دی روغبړ وکړي. دا عزت الله جل جلاله په دین کې ایښی او دا فیصله الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې کړې ده. من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. ای خلکو که د چا اراده او مقصد عزت وي، عزت هم د الله جل جلاله سره دی. که تاسې د الله د دین ځان وبولئ، تاسې د الله د دین ملګري سئ، نو الله جل جلاله به د عزت درکړي. لیکن د الله عزت داسې نه دی چې خالص په دنیا کې دی. د الله جل جلاله عزت هم په دنیا کې دی، هم په قبر کې دی، هم په آخرت کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت سیدنا عمر رضی الله عنه کړی دی.
زه دا خپله خبره پر دې نور ختموم. عمر رضی الله عنه یو واقعه ده، اوږده واقعه ده، خو زه هغه نور واقعه نه ذکر کوم، صرف هغه خلاصه مقصد درته وایم. عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روایت کی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرين. الله جل جلاله دغه قرآن په برکت باندې چې نن دغه حافظانو یاد کړی دي، د دې قرآن په برکت باندې الله جل جلاله بعض انسانان پورته کوي، در اسمانه پورې پورته کوي. د الله جل جلاله ټوله مخلوق په ښه نامو باندې دی، فرشتې په ښه نامو باندې، د محشر په ورځ باندې به د عزت په نامو باندې دی راځي. او د دغه قرآن په وجه باندې دا قرآن چې تا پرېښوی نو الله جل جلاله بعضې قومونه الله د دې قرآن په خاطر باندې ذلیله کوي چې دی مؤمن مسلمان دی، خو لیکن دا د قرآن ته شا ور وګرځول، دا قرآن یې د ځان نه کوي خپل، دې قرآن ته عزت نه کوي وره، د دې قرآن حق یې نه کوي ادا. نو د دغه قرآن په وجه باندې چې د قرآن پرېښوي الله جل جلاله دی پرېږدي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. دا د قرآن فیصله ده. هغه څوک چې د الله دین پرېږدي، هغه څوک چې قرآن پرېږدي نو الله جل جلاله تنګه زندگی ور نصیب کوي. هغه سړي ته الله جل جلاله راحت د دنیا چې هر څونه مالداري هغه راحت د زړه دی نه وي. زه یو خو عمرې ته کلم نو د یو سړي سره مې ملاقات شو، هسې مې په خبرو کې ورته وویل چې عمرې ته روان وم، ښه سره ومو لیدل، خدای په اماني به سره واخلو، زموږ او ستاسې د وطن دا رواج دی. نو ده راته ویلي یوه خبره درته کومه دا به ورسره ومنې. مل ولې نه؟ مشر سړی یې، زموږ د قوم سړی یې، زموږ د قبیلې سړی یې. وایي د یوه شي ډېر ارمان لرم که زه نوم یاد کړم، کېدلی ستاسې وپېژنئ، خو ستا خبره دغونه کافي ده. بس دا یوه دعا ډېره راته کوي چې الله جل جلاله سکون رانصیب کړي. هېڅ چین نه لرم، هېڅ سکون نه لرم، هېڅ راحت نه لرم. زما ورونو زه به قسم په دې باندې درته وکړم چې قسم په الله باندې که به موږ ته په بسته میاشت کې دا په ځین کې دا خبره راګرځېدلي چې موږ دا میاشت زموږ آمدن لږ دی که ډېر دی، زما د کور و زما د اهل و زما د اولاد به زما آمدن به کافي سي که بې نه سي کافي. یعنې قسم په الله که په بسته میاشت کې دا خبره به سوچ کې راګرځېدلي. دا ولې موږ ته الله جل جلاله چې موږ د الله دین ته ځان ورکړي او کوشش مو دا چې د الله د دین خدمت وکړو. الله جل جلاله دا عزت، دا سکون، دا اطمینان الله زموږ پر زړه باندې دا مهر لګولی دی چې نور یې ته بیا ما ته راپرېږدي. الله د انسان کافي و شافي دی. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسې د خپل دین خلک وګرځوي. الله دې په موږ کې اخلاص پیدا کړي. الله دې موږ د دغه عظیم دین سره دې الله موږ وفاداره کړي. او د توصیې په نیت باندې دا یوه خبره درته کوم چې ګورئ د فتنو دور دی، پر بر صغیر باندې د علم تاج چې الله ور نصیب کړی دی، د علم اعزاز چې الله ور نصیب کړی هغه د دیوبند علما دي. د دیوبند علماو لمون مه پرېږدئ. که دې پیري موریدي کوله، صوفي ته ګوره، پیر صاحب ته ګوره، مرشد صاحب ته ګوره، که د دیوبند علماو سړی و ورسره ځه، که نو مه ورسره ځه. که دې په مدرسه کې سبق ویل، مدرسې ته ګوره، که د دیوبند علماو په رهنمایي او په نګراني کوه، سبق کې وایه که نو مې کې وایه. پالټۍ ته دې ګوره، په کمې پالټۍ کې چې سیاست کوي ورته ګوره، که د دیوبند علماو رهبري ورسره وه نو ورسره ځه، که نو مه ورسره ځه. او د جهاد سلسلې ته ګوره، که د جهاد کوئ د اعلای کلمت الله دپاره د مجاهدینو سره درېدی، بیا ګوره چې د دیوبند علماو بیرغ ورسره دی که نه دی ورسره، نو کامیابه به یاست. پر بر صغیر باندې عزت د علم تاج الله جل جلاله د دیوبند علماو ته ورنصیب کړی دی. او د دیوبند علماو دا ټولې لارې پنځه لارې دي. که د دعوت تبلیغ لاره ده، حقاني تبلیغیان چې د الله د دین رسونه خلکو ته کوي، هغه د دیوبند علما په راس کې دي. که صوفیان او بزرګان دي، د طریقت خلک دي، د دیوبند علما په راس کې دي. او که د علم سلسله ده، د دیوبند علما په راس کې دي. او که د سیاست سلسله ده، د دیوبند علما په راس کې دي. د دیوبند علماو لمن مه پرېږدئ. الله به هم د ګمرۍ څخه وساتي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې اخیره خاتمه په ایمان باندې کړي.